شکر الحمدلله د افغانستان ازار د افغانانو ازار د لرو برو پښتنو افغانانو ازار پاکستان ووالو او بینکرپټ شو ډیفالټ شو او د تباهۍ او د بربادۍ طرف ته لاړو. خو دا خبر د پاکستان وزیر داخله خواجه اسف پرون د دې خبر ورکړی او دا خبر ما تاسو په 2022 کې درکړی. زه به خپله ویډیو هم تاسو ته پلی کړم، هغه لایب هم درته وښیم چې پاکستان په هغه وخت کې ډیپورټ شوی خو غږ یې نه کوو. راځئ د خواجه اسف دا خبرې واورئ، په اردو کې د بیا د سره په تفصیل خبره کوم او هیله کوم چې دا ویډیو څومره شیر کېږي خپلو ځوانانو ته شیر کړئ او یو به درته زما حقیقتونه معلوم شي چې تاسو ته ما همیشه حقیقتونه ویل، یو خبره د دروغ نه کوم. الحمدلله دا خبرې تاسې واورېدې د دې واورئ. खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं. शुक्र दे आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह. दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की. ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हुए. ګورئ زما ښکته پښتنو ورونو، موږ ستاسې خلاف نه وو، موږ د دغه خلکو خلاف وو او تاسې ته به موږ ویلی چې پاکستان دهشتګرد ریاست، پاکستان پنجابي تروریست ریاست، دا زموږ وینې خرڅوي، زموږ وانې کاروبار کړی، موږ یې تباه او برباد کړي. خپله ویډیو هم در باندې زه ګورم، هغه لایف در باندې ګورم. قسم په خدای دی چې پاکستان 50 کاله په افغانستان باندې چلېدلی، د مهاجرو په سر یې سودا کړې. تاسې موږ ته د مهاجرو پیغامونه راکول. په خدای یقین وکړه چې تاسو ما ویډیو وخوړه د جرنل وښوده چې هغه وایي چې د پاکستان جهاد موږ ته ایټم بم راکړی. ستاسې د جرنل د ثوابۍ د پښتون دی. ایټم بم هم زموږ د افغانانو په وینو هم جوړ کړی، زموږ د وطن په بربادۍ باندې هم جوړ کړی. اپسوله تیارې چې دي 14 ډوله تیارې دا د افغانانو په سر باندې اغوستې، د افغانستان د مهاجرو په سر هم اغوستې، زموږ د وطن د ورانۍ په سر هم اغوستې دي. موټروی هم زموږ په سرونو جوړ کړي. زمونږ 200 تیارې دي پنجابي دهشتګرد ریاست چې کله ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو 200 تیارې د لیلام کړي. تاسې مسلمانان ځان ته وایئ د پاکستان پنجابي ریاست ځان ته مسلمان وي، 200 تیارې زمونږ کباړ کړي. 15,000 ټانګونه زمونږ دغه خپله نواز شریف د شهباز شریف ورور وایي چې د شهباز شریف ورور هغه په مردان کې په 1993 کې وایي چې ما پاکستان ته دومره خدمت کړی پنجاب ته چې ما د افغانستان ملي اردو ختمه کړه. موږ دلته د نفرتونو خبرې نه کولې، موږ حقیقتونه ویلي او الحمدلله حقیقتونه نه ناغلی ثبت شو. دا خبر چې دی دا ما اول ما تاسو ته په 2022 په ډسمبر میاشت کې ویل، ما سره لایب پروت دی. خو زه یو خبره کوم چې دوی خو دا خوبونه لیدل چې موږ به افغانستان 15مه صوبه کړو، که نه د پاکستان جرنیلانو او کرنیلانو تر سمیع الحقه پورې دی خدای دې تباه او برباد کړي. انشاءالله اوس به موږ پاکستان 15مه صوبه خو جوړه نه شو افغانستان، اوس به موږ پاکستان 15 ټوټې کوو انشاءالله. او یو ټوټه بیا د مقبوضه افغانستان چې پښتونخوا ده یا به د لوی افغانستان حصه ګرځي یا به ځان ته پښتونستان ګرځي. یو خبره د کوم ښکته پښتنو ورونو چې ګوره دې الیکشنونو چکر کې رانه شي، دوکه کېږئ، د لوی افغانستان او د ځان ته پښتونستان مبارزه به کوئ، ګنې نور تباه او برباد کېږئ. که پاکستان کې تاسې یو ځای ته غواړئ، بچیان هم قرضداري، تاسې به هم غلامان هستئ او تباه او برباد باسئ او مسافر باسئ. راځئ در باندې خپل هغه لایب ګورم، نورې خبرې درسره نه کوم، خو زه به راته انشاءالله روزانه راځم خپله یو ویډیو به درته ښیم چې ما په ډالرو خبرې کړي، ما د پاکستان په چې پاکستان ماتېږي په دې مې خبرې کړي. انشاءالله یو ویډیو به درته ښیم او هغه ټول اوسنۍ ویډیو به نه وي، 2 کاله 3 کاله 4 کاله مخکې ما چې ویډیوګانې کړي، مخکې به ما ته کنځلې کولې. انشاءالله اوس به تاسې ښه کمنټونه لیکئ. راځئ زما د خپل لایف وګورئ. صبر وکړه ښه افغانانو ورونو تاریخ مو ګورئ. پاکستان دیوالیه شو، دا 15 دسمبر 2022 دی. ولې پاکستان بینکرپټ شو؟ ولې پاکستان سره د یو میاشتې پیسې نشته چې خپل مامورینو ته تنخواه ورکړي؟ ولې پاکستان سره پیسې نشته دی چې په بار ملکونو کې چې د پاکستان سفارتونه دي د هغې سفارتکارو تنخواه یا معاش دا ورکړي؟ ولې پاکستان نن مجبوره شو چې په امریکا کې خپل یو بلډینګ دی هغه خرڅوي او اقتصادي حالات یې ډېر خراب دي؟ دا ولې افغانانو ورونو دا ځکه چې 45 کاله پاکستان صرف په افغانستان باندې بزنس او کاروبار یې پکې جوړ و، چې کله دا کاروبار د پاکستان ور ختم شو، طالبان راله افغانستان ته، د هغې وروسته وګورئ د طالبانو د راتګ نه وروسته وګورئ د پاکستان اقتصادي حالت وګورئ. ځکه چې زه همیشه دا خبره چې زه کوم زه بغیر ثبوته خبره نه کوم.
ما یو ویډیو کړی او ما ویلی چې پاکستان په افغانستان چلیږي. زه نن هم په خپله خبره ولاړ یم چې پاکستان په افغانستان باندې چلېدو، پاکستان د پښتنو په وینو چلېدو، پاکستان د افغانستان په بربادۍ چلېدو، پاکستان د مسلمانانو په وجلو چلېدو، پاکستان د علماو په وجلو چلېدو، پاکستان د لال مسجد په بمبارۍ چلېدو، پاکستان په قبایلو کې په وزیرستان کې د پښتنو په خلاف افسوله تیاري باندې بمبارۍ باندې چلېدو، پاکستان د 80,000 پښتانه چې په قبایلو کې شهیدان شو په هغې باندې چلېدو افغانانو. نن تاسې وکاته چې د پاکستان اقتصادي حالات دیوالې طرف ته لاړو. داسې څه چلو شو چې د پاکستان حالت اقتصادي دومره زر خراب شو؟ ځکه چې د پاکستان بزنس چې زموږ په افغانستان باندې کوو، په لرو برو پښتنو افغانانو باندې کوو، هغه اوس دنیا پیسې نه ورکوي. هم که د واره د پاکستان حالت خراب و تراب شو. او دا موږ بې شماره ویډیوګانې، سلامونو ته وعلیکم سلام، زما سلام قبول کړئ، داسې بې شماره ویډیوګانې ما ډکې کړي، په ثبوت مې ښودلی ده چې د پاکستان جرنیلان کرنیلان وایي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان، او د افغانستان جهاد موږ ته ایټم بم راکړو، د افغانستان جهاد موږ ته موټروی راکړه، د افغانستان جهاد موږ ته افسوله تیارې راکړي. دا خپله د جرنیل چې د ثوابۍ سره تعلق لري د هغې خبره ده. نو زما خبره صحیح ده که غلطه ده چې پاکستان د افغانستان په سر باندې چلیږي؟ د پاکستان شیونه تاسې وګورئ افغانانو ورونو، تاسې وګورئ د افغانانو ورونو، د پاکستان شی نه انډیا اخلي، نه چاینا اخلي، ګاونډي هېوادونه یې ته ښیم، نه ایران اخلي. ښه پاپړ په من خرڅوي، ښه غنم په من خرڅوي، ښه غوړي په من خرڅوي، ښه دوایي په من خرڅوي، اسپتال په من چلیږي، او زما وینې هم خرڅوي په دنیا باندې. ای افغانانو ورونو، دا زما د سترګو لیدلی حال دی، او داسې د ډېرو افغانانو د دنیا نه به $100 راتله. تاسې یقین وکړئ چې په $100 کې به 80% پاکستان خپل جوبونو کې بیا اچول، پاکستان به پرې مضبوطو. نن هغه د مهاجر چې دي ورته مهاجر ویلې او دې دلته وروره په موږ باندې احسانونه کول، نن چې د هغه مهاجرو په سر باندې پیسې نشته دی، د افغانستان په سر پیسې نشته دی، تاسې وګورئ د پاکستان حالت دې حالاتو ته راغی. او دا به ورځ په ورځ باندې خرابېږي، نور به هم خرابېږي افغانانو ورونو، ځکه چې پاکستان یو مصنوعي ریاست، د اسلام په ضد ریاست، د افغانانو د پښتنو په ضد ریاست چې همیشه یې زموږ په سرونو باندې لوبې کړي دي، هغې حالت تاسې نن وګورئ چې څنګه بینکرپټ دی، ځکه مصنوعي شی و. وایي کوږ بار تر خپل منزله نه رسېږي، ځکه دا یو جوړ شوی د دروغو په دغه باندې. افغانانو ورونو، موږ د عامو پښتنو د خلاف نه یو، زموږ ښکله پښتنو ورونو، موږ چې دا خبرې کولې، موږ درته حقیقتونه دلته بیانول، موږ چې دا خبرې کولې، موږ تاسو ته اصلي خبرې کولې چې دا پاکستان په دوکه روان دی، دا پاکستان د اسلام په ضد روان دی، دا پاکستان صرف ډالر جوړه جرنیلان او کرنیلان. نن تاسې وکاته چې په جزیرې دي په بار هېوادونو کې. ما تاسې ته کال یو نیم کال مخکې ویلي مې درته ویلي چې د یو د برطانوي پونډ نه به 200 کلدارې جوړېږي. تاسې به زما خولې پورې خاندل چې دا لیونی دی، له ځانه لګې دی. نن د یو برطانوي پونډ نه 280 کلدارې جوړېږي، مخکې لا 295 ته رسېدلي وو. زه نن تاسو ته بیا دا خبره کوم چې د یو برطانوي پونډ نه به داسې ورځ به راځي چې 400 کلدارې به ته جوړېږي، 500 کلدارې به ته جوړېږي، دومره به د پاکستان اقتصاد پرېوځي. د یو ډالر نه به د 300 نه نیولې 400 کلدارو پورې جوړېږي. دا حالت به کېږي. ما تاسو ته چغې وویلې چې ډالر واله یا پښتنو، دا پاکستان خو هسې چور پرې لګېدلی دی، جرنیلان او کرنیلان او سیاستمدار یې دغه کوي، دغه کم از کم دغه پاکستاني روپۍ کورونو کې مه ساتئ، ډالر وساتئ. یقین وکړئ زما سره په دې دغه کې یو دی په واټساپ کې د باجوړ دی، ما ته وایي کور دی ودان بچی دی لوی، وایي ستا چې دا اعلان وکړو چې ډالر کور کې وساته، ما کال مخکې او بیا مې 4 میاشتې یا 4 میاشتې مخکې هم دا خبره کړې ده. وایي موږ ډالر واخیستو، تقریبا 30 لکه روپۍ هم پکې وګټلې. نو خبره دا ده چې موږ ته د پاکستان حالت معلوم وو. نن تاسې وګورئ چې دی ځان ته اټمي پاور وایي، د انډیا مقابله خو کولی نه شي، ولکه د طالبانو مقابله وکړي. دا هم کاته په دغه اخره جمعه کې چې په سپین بولدک باندې طالبانو حمله وکړه، دې مقابله وکړه د طالبانو. نو خبره دا ده چې دا د یو ورځې د جنګ د زوره نه دی، ځکه چې جنګ په پیسو کېږي، جنګ اقتصاد غواړي، جنګ چې دی قوي اقتصاد غواړي، اقتصاد مکمل د پاکستان د منځه تللی دی.
موږ ته به خلکو دلته دا وګوره دا یو ورور اوس هم لیکي نمک حرام د څه شي نمک حرامه وروره د څه شي نمک حرامه خو تاسې هستئ چې 45 کاله زموږ په سرونو باندې تجارت وکړو 45 کاله د دنیا نه ډالر واغستو د همدغه طالبان حکومت تاسې ختم کړو 50 کفار هېوادونو ته داسې هډې ورکړي 50 کفار هېوادونو باندې تاسې طالبان خرڅ کړه تاسې په خپلې خویندې خرڅې کړي تاسې په خپل مشران خرڅ کړه تاسې هغه خلک هستئ چې په لال مسجد په بمبارۍ باندې خوشحاله وایي چې پاک آرمي زنده‌باد موږ نمک حلاله خلک یو موږ هغه افغانان یو چې موږ همیشه نن تا ته شرم پکار دی چې د یوې افغانۍ نه تقریبا درې کلدارې جوړېږي او ته به یې ځان ته د ایټم بم لرم او زه سوپر پاور یم ستا اقتصاد دې حالتو ته رسېدلی دی نن ستا هر یو پاکستانی $4,000 قرضدار دی بچی دی ګرو دی د نړیوالو سره او شکر الحمدلله په موږ باندې د نړیوالو $1 نشته دی اقتصاد هم د ستا نه مضبوط دی هر شی هم د ستا نه پاک دي ستا کارخانو کې ناولي غوړي جوړېږي او ورشه په کابل جان کې به ښایسته پاک غوړي او تیل پیدا کېږي پاک وړه به پیدا کېږي هر شی به پیدا کېږي او په تا باندې دا حالت را روان دی نور هم تاسې تبۍ او بربادۍ طرف ته روان هستئ او موږ خبرې چې په دې لایفونو راتلو موږ دروغ نه ویلې افغانان ورونو موږ ته بعضې مخکې د پښتانه وایي تاسې نفرتونه وروره زموږ خو ولس سره مشکل نشته دی زموږ مشکل د پاکستان د دغه قاتلو د دغه بېرحمه جرنیلانو کرنیلانو سره دی چې زموږ هم خرڅ کړو تاسې هم خرڅ کړئ زموږ مشکل هغه سره زموږ مشکل نه په عام پنجابي سره شته نه بلوچي سره شته نه کشمیري سره شته دی زموږ مشکل هغې سره نشته زموږ خپل دشمن پېژندلی چې زموږ اصلي دشمن چې موږ سره د ټولو نه د وروس د امریکې نه زیات ظلم کړی دی هغه د پاکستان فوج د پاکستان جرنیلان او کرنیلان آیسای زموږ وطن تباه او برباد کړی موږ دلته په ثبوت خبره کوو موږ دلته ډرامې نه کوو او نه د ویو دپاره او نه د دغه لپاره دغه کوو بعضې ملګري دلته راشي دلته تاسو ته اوس ویډیو ښیم دا وګوره دا خو تقریبا ګوره چې تاریخ هم دا دی معلوم دی ښه چې داسې ونه وایه چې دغه دا به زه شعر هم کوم په خپل لاندې کمنټونو کې یو خبره کوم زما ښکته پښتنو ورونو چې موږ هېڅکله دروغ نه ویلې موږ ډېره خو ډېرې بدې ردې تاسې موږ ته وویلې د افغانانو نه معافي وغواړئ د پورته افغانانو نه هم دې دهشتګرد ریاست ووژل هم یې پرې ډالر واغسته هم یې پرې بزنس وکړه هم یې زموږ ملک تباه او برباد کړو نورې پس د دې نه په دې خپلو خبرو کې ډېر احتیاط کوئ نن تاسو ته حقیقت وشو چې پاکستان چې چلېدو د افغانستان په سر چلېدو دا ویډیوګانې به چې ما کولې تاسې به زما په ویډیوګانو باندې رشخند والو ټوکې ټکالې به م پرې کولې او بدې ردې به م لیکلې نن د پاکستان هر یو وګړی که پنجابی دی که سندی دی که بلوچی دی که پښتانه دي هغه ټول په دې باندې پوه شو چې د افغانانو په سر پاکستان تجارت کړی دی او افغانستان تباه کړی او برباد کړی چې دی هغه همدغه پاکستان دهشتګرد ریاست په الله سپارم نورې ویډیوګانې هم درته کوم دا ویډیو به انشاءالله لینک شیر هم کوم پوره یې تاسې کتلی شئ ځکه 25 منټه ځکه مې ټوله ونه ښوده په الله